ډېر ظالمان خلک دي. یوسف جان لالا زما لور راوله هغه ماشومه وه. ما وی زه نه ځم. هغې ما ته وی امي ته لاړه شه مړه به دې کي ته لاړه شه. بیا ما پسې ابو رولېږه. ټولو ته په خپو پرېوتم چې زما لور ده بس پرېږده ماشومه ده. په زبردستۍ زما په مخ کې ورسره نکاح وتړله. د کچې ډاکوانو د دې په دې خپه باندې دومره د سګرټ هغه داغونه ورکړي دي چې زم خدای دې کې خپه کم ځای ده او کدی کې داغونه کم ځای. زما لور ماله راولې. مونږ ډېر بې بسه یو. مونږ ډېر ستړي شو. زما خاوند زه مونږ ډېر ستړي شو. بسم الله الرحمن الرحیم. یو وړه کاکې لس کلنه هورم کچې ډاکوانو سره باقاعده دا فوټې چلیږي. هر سړی په شکر دی بلا کمنټریانې کوي خو لا تر دې دمه څه شوي نه دي او حیران په دې ما تر اوسه پورې خو دې لا ایف آی آر هم د مترکه تاړې نه دی اخیستی. یاره زه دا وایم که نه چې مخکې به داسې څه یو څه واقع راله مل په پې ولړزاړېدو. بدنصیبي ده چې مور خو راله په خپه کې روغ ځای نشته. د کچې ډاکوانو د دې په دې خپه باندې دومره د سګرټ هغه داغونه ورکړي دي چې زم خدای دې کې خپه کم ځای ده او کدی کې داغونه کم ځای دي. زم د ماچس چې د معمولي داغو ته ووایي شپې خوب باندې درځي دا نیمه زخمي ده او لور هلته ده مور دلته چغې سورې وایي صاحبه او خاموشي ده. څوک وایي عمل ولي ته ووایي څوک وایي ډنګري ته ووایي. سیاسي خلک دونه اوزګار دي هغې سره ټیمونه نه صاحبه. دا راته ووایي چې دا خو واړه ماشومه ده هورم د دې ځای نه وتې څنګه ده. سر زه نه وم کور کې. زما لور کره تللی وم چې راغم نو زما لور نه وه په کور کې. ما ګاونډیانو ته ووی هورم چېرته ده نو وایي بهر تللی وه هغوی نه بس نه ده راغلی. د دې پلازې داسې دغو دی بس چې څوک خپل کور کې دننه شي ور بند کړي نو بس بیا بل نه خبرېږي. سی سی ټي وي فوټیج یا کیمره دلته کې شته خو ما ورته وویل ما ته سی سی ټي وي وښایه. هغه دغه ته مې وویل نو هغه وایي چې دی کې 15 ورځو نه زیات ریکارډینګ نه کېږي او چې وایي دا خو 2 میاشتې کېدو والا دي. نو دا کاکې تا ته څنګه پته وایي چې ته کور ته رالې نو نه وه بیا سبا زه خویندو میندو کره وګرځېدم. ما وې څه پته هلته تلي خو زما لور داسې نه وه. ما نه به بغیر اجازت نه تله چېرته. 10 کاله خو ډېر کم عمري ده که نه. جی وروره. بس بیا ما خاوند ته فون وکړو ویم راشه ویم زه هورم خو نشته هغو پیګا داسې غیبه شوې ده. زما خاوند راغو بس بیا مونږ ته د شپې داسې 11-12 بجو ټایم کې یو نمبر نه فون راځي چې ستاسو لور مونږ سره ده. زما لور هم ما سره خبرې وکړې او وایي 30 लाख روپۍ روړې او دا لور هم بوځې. بس مونږ ورته ډېر جړه فریاد وکړو چې مونږ خو ډېر غریبانان خلک یو. زما خاوند ډېر غریب دی 30 लाख روپۍ نشته مونږ سره نو بس 15 लाख روپۍ باندې بیا هغه وی چې 15 लाख روړې لور دی بوځه. دا پښتون که پنجابي په اردو کې خبرې کولې. بس بیا هغې نه بس زما څه کالې لږ ډېرو څه مې پلار نه قرض واغشتې څه زما خاوند رور نه واغشتې. بس به د قرضونو باندې مونږه 14,70,000 روپۍ برابر کې او جی. بس بیا زه او زما خاوند او زما زوی ګاډي کې کېناستو مونږ سکر ته لاړو. هغه سړی رابطه کې وایي څوک یې ما ورته خاوند مې دی زوی مې دی او زوی یم وایي دې سکر کې پرېږده او وایي ته وایي نواب شاه ویګن کې کېنه او دلته راشه نواب شاه ته. بس کیش ما سره و. بس زما خاوند بار وی چې پولیس ته وایو. ما ورته وی چې پولیس ته به نه وایو. زما لور ډېره جاړي چې دی ما ته وی چې مړه به دې کو دریا کې به دې وغورځو امي ما وخیم اور زر ما پسې راشه. بس چې مونږ لاړو زه لاړم النور پټرول په هغه ویګن والا سره به خبرې کولې چې دا به دې سټاپ کې کوزه که. ما خو چېرته هغه ځایونه نه ولیدلې. بس النور پټرول پمپ سره یې زه کوزه کم 5-10 منټ پس راپسې بیا هغه راغو. وحید نوم ما ته په موبایل وحید نوم وی چې زه وحید خبرې کوم. بس ما ته وی راځه چې لور له دې بوځم. زه ورسره په موټر سایکل کېناستم. بس هغه زه یو کور ته دننه کم. کور نه و بس یو کټ پکې پروت و هسې کنډر شانتې ځای و. بس ما ته وی ته دلته کېنه اور پیسې رانه واغستې او وی لور دله راولو. دې کې بیا ډېر ټایم تیر شو.
مازیګر شو دی کې بیا دوه سړي راغو هغې کې یو هغه وحید و یو ورکې بل سړی و ما ټول پنجابیانو د کچې ډاکوانو هغه نور سیندیان و هغه نور دا یو پکې ما د پنجابي ښکارېدو او جی بیا څه چلو شو بس بیا هغې ما شور شرابه شروع کړه چې زما لور کم د شابې زما ورته منډه کوله چې تاسو بیا یې زه نه پرېښودم بس بیا یې زه ډېره زیاته ووالم او ډېر تشدد یې په ما باندې وي کاکې څه شوه هغه وایي کاکې دلته نشته وایي هغه مونږ نه درکوو تاله داسې راته پیسې د نه وه پیسې رانه خو سارې کې واغشتې که نه وایي راولو یې دله نو اوس یې بیا وجه څه وه چې نه درکوو نو بیا چې اتر ورځې تېرې شوې هلته اتر ورځې باندې بس ما باندې دا تشدد او ظلمونه کېدو اتر ورځې پسې بیا ما ته وایي چې راځه لور له دې بوځم بیا زه شکارپور کچې ته بوتلم ما 3 غنټې اور 22 منټ سفر په موټر سایکل وکړو نو زه هغې یو ځنګل و بس کورونه نه و ځنګل و هلته چې ما خپله لور ولیده زړه مې اطمینان وخوړو چې زه لور راته میلاو شوه چې څه کېدو وشو بس لور به اوس بوځم بس هغې بیا هم زما لور نه پرېښوده وایي دا دې سړي وحید چې دی دا یې به مونږ باندې 8 لکه روپۍ باندې خرڅه کړې ده دا اوس مونږ تاله نه درکوو بس زه ټولو ته په خپو پرېوتم چې زما لور ده بس پرېږده ماشومه ده په زبردستۍ زما په مخ کې ورسره نکاح وتړله زما لور سره او وړې سره او بس زما لور یې ما نه بوتله پته نه کم کور ته یې بوتله زه لکه د لیونیانو لوپټه مې نه وه کله یو له په خپو پرېوتم زما لور څه شوه کله بل چغې مې والې هورم چېرته یې هورم چېرته د کچې ډاکوان زورور دي موږ په دې بلا پروګرامونه کړي دي د یو کمزور ریاست حال دا وي دا څومره ډومره ادارې دي زمونږ څومره فورسز دي چې کار کوي په کیلکولیټر به ونه شمارئ او را د خلکو علاج نشته ته هم د کچې ډاکوانو کې وخت یې او چې ما هم چې دا نکاح وتړل په هغه ټیم باندې لور یې نه بوتله لور یې رانه بوتله لور مې ما سره ملاویلو نه پرېښوسته په هغې څه تشدد کړو په ماشوم واله به او جی په هغه چیلې چې وې په کم بار بوتلې چیلې یې ورسره غټه ډنډه په هغې باندې وې هر وخت یې هغه بار هغه ماشومه وه ما وې زه نه ځم هغې ما ته وې امي ته لاړه شه مړه به دې کي ته لاړه شه بیا ما پسې یا بورولېږه ما ویم زه به در پسې یو 2 ورځې پس راشم هغې کې 2 میاشتې تېره شوې دوی خو زما خیر شو جوړه پیل کولی مل ولی خان ته زه هم خو به دونه اوزګار نه په دې وخت کې زه وایم چې وزیر اعلی سهیل افریدي صاحب چې دا وخت برسر اقتدار هم دی وسایل هم ورسره شته او الریډي هغه هم په داسې حالت کې چې بس هر ټیم هغه په منډې د خپل لیډر دپاره په هلو ځلي نو زه هغه ته دا وایم چې ستا خو به لښکر را ټیم تیاري یو کاکې تعالی آواز درکوم دغه وخت چې ته خپله خوره خپله بچې او دا چاپېرچل وګټې نو سهیل افریدي صاحب ذاتی طور خو زما خپل خیال لري چې ملاقات نیم کې ما ستا اندازه لګولې ستا د اخلاق او ستا د سړیتوب نو زه یم چې یو پښتون بچې او څنګه چې دا ویډیو د اواز څنګه ضرور رسي نو زما په خیال چې ته خپل اسونه تیار ساته دا کاکې راوستل دي ښه خوراکې خپل موبایل نمبر چې باغې باندې که گورنر صاحب یاد هغې چې کم پی ای یا پی ایس تاسو رابطه کوي زما دا نمبر دی سره دی زما نمبر دغه نمبر مونږ ورکړو جی دا نمبر چلیږي په دې سره رابطه وکړه ښه خورې ته بیا را کچې ډاکوانونه څنګه هغې بیا ما ته سلور په 15 ورځ هغې ما ته وویل 15 لک روپۍ نورې راوړه هغه ټایم کې بیا ما لور نه ده لیدلې چې چېرته یې بوتلې ده چېرته یې نه ده بوتلې اوس دلته زه خبرې کوم چې دی یو ځای نه بل ځای کې خرڅوي بل ځای نه بل ځای کې خرڅوي مطلب چې زما لور یې بل چېرته خرڅه کړي نو بیا به ورپسې چېرته ګرځو مونږ زما لور ماله راولې مونږ ډېر بې بسه یو مونږ ډېر ستړي شو زما خاوند زه مونږ ډېر ستړي شو څوک زمونږ مدد نه کوي کم تاړې ته ځو هغې زمونږ مدد نه کوي زمونږ مدد وکړي بس وایي چې دا ستاسو خپله لور ده بس زمونږ مدد وکړي دونه وخت کې چې ستا دا خبرې او ستا دا چغې سورې دونه ورسېد څوک راغله ستا یې تمبوله څوک هم نه دي راغلي بس انټرویو له خلک راځي چې انټرویو اخلي
څوک داسې نه دي راغلي چې مونږ دله مدد کوو مونږ ځو هلته ته خو مونږ پکې خپل حصه واچوله ستا د اواز به تر لرې لرې پورې رسي صحیح ده او ما اپیل کو سهیل افریدي صاحب ته وزیر اعلی خیبر پښتونخوا بیا گورنر صاحب ته هم یو خاص دی چې تاسو د وفاق نماینده په دې صوبه کې دا ستاسو هم فرض جوړیږي په دې صوبه کې صرف ستاسو ناسته صرف د دې دپاره نه ده چې ایډمنسټریشن یا نور څیزونو ته وګورئ دا یو تکلیف چې که چېرې ډاکو نه وخت په وخت راځي نو په کار چې په دې کې هم تاسو خپل حصه واچوئ ښه خوره کې اخري دوه تپوسو دنه کوم چې د کچې ډاکوانو سره چې تا وې بیا د هغې به چې لاړه شي او نورې پیسې راوړه جی هغې ما ته وی نورې پیسې راوړه زه یې په موټر سایکل کېنولم زه یو سټاپ په پورې راوستم هغې ځای ته مو احمدآباد سټاپ وایي بس هلته نه بیا زه سکر ګاډي کې کېناستم سکر ته راغم بیا هغې نه پس ما خاوند سره رابطه وکړه هغې هم عقل ته ناست و چې هغه لور خو مې نه وه اوس مې ښځه چېرته غیبه شوه ما سره موبایل نه و سم نه و وروره مو ډېر زیات خفه یو لور پسې ډېره نیازبینه لور وه زما خورم وړه کاکره تصاویر چلی بلکې په ټول سوشل میډیا هم دغه تصاویر چلی دا راته وایي خورې چې تاله هم څه تکلیف درکړی داغونه به یې درکول د سګرټو جی سګرټ ولې تاله ولې سګرټ داغونه داسې ما چغې سورې به والې چې بس ما به لور نه لاس ونیول ویم بس راځه چې مونږ ځو یو خوا هلته سپي ناست و ورسره او یو به بیا چې ما به دا چغې هلته شروع کړې چې مونږ ځو نو بس ډېر زیات پې ووالو ستا د خپه ما کته قد غربون تاسو ته زه د خوراکۍ د خپه نشم خولې دا د دې کونډو نه واله تر ښکته دی ګیټو پورې دا سګرټ داغلی شوې ده خو زیات شوي دي بلکل ډېر ظالمان خلک دي یوسف جان لالا زما لور راوله خور راولوي ښه او ته ځان کنټرول کا په دې ښار کې په دې فلیټ کې ناست یو مورکې چغه تر ډېره لرې لرې پورې لاړه سره تر دې دمه چې زه دلته کې رالم خبره ډېره لرې پورې تلې ده خو چې د خاموشۍ ته ګورم زه هم د بې حسۍ دا طوفان ما مخکې چې ته نه ولیدلې ډېر غټو غټو خلکو له مې اواز ورکړ غټ سړی په غټو خو د غټ نه ښکاري غټ سړی هله غټ ښکاري چې د خپلې خاورې ننګ وپالي یو خورکې مخکې هم چې ته محمد بن قاسم له آواز ورکړو نو ټول ماحول او جغرافیه بدله شوه سو وایم چې په دې غټانو کې دغه غټ سړي خوی بوی شته او که نه فیصله په تاسو ګورم چې د دې انټرویو نه پس دغه کاکې راځي او که نه